چې عاشقان کې هلال شو بلال د جهان هلال کې بلال شو بلال چې عاشقان کې هلال شو بلال د جهان هلال کې بلال شو بلال د جهان هلال کې بلال شو بلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي صحابه او صحابیات. قدرمنو اوریدونکو، حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو له جملې څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په خپل ژوند کې د جنت په زیري نازولی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سره د زړه نه مینه درلوده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي که حضرت زید رضی الله تعالی عنه ژوندی وای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تر ځان وروسته خلیفه ټاکلی وای. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، حضرت زید رضی الله تعالی عنه یوازینی صحابي دی چې نوم یې په قرآن کې یاد شوی او تر اوسه پورې د مسلمانانو په ژبه باندې زمزمه کیږي. همدارنګه د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د واده پریکړه او ښځې ته د طلاق ورکولو پریکړه په آسمانونو کې الله کړې ده. د سیرت کتابونه لیکي چې یو ورځ د حضرت زید رضی الله تعالی عنه مور د خپل زوی سره یو ځای د خپلې کورنۍ د لیدو په نیت روانه شوه او په خیر او عافیت سره له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوه. حضرت زید رضی الله تعالی عنه یې همالته تر روزنې لاندې ونیول شو تر څو هغه هلته تربیت شو. خو څه موده وروسته یوې قبیلې د هغوی پر قبیلې باندې یرغل وکړه، د هغوی په قبیلې باندې حمله وکړه چې په ترڅ کې هغې قبیلې حضرت زید رضی الله تعالی عنه له ځان سره هم یرغمل که او له ځان سره یې بوت. هغه چا چې حضرت زید رضی الله تعالی عنه یې له ځان سره بولی و د عربو د پخواني دود او دستور سره سم هغه د عکاظ بازار ته د خرڅولو لپاره یووړ تر څو هلته هغه د غلام په صفت باندې خرڅ کړي. حکیم بن حزام چې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د تره زوی و چې کله په حضرت زید رضی الله تعالی عنه باندې سترګې ولګېدې هغه یې په پیسو واخیست او رای وړ خپلې تره لور حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته یې ورکه. بیا حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډالۍ کړ. دا مهال نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا په پیغمبري باندې نه و مبعوث شوی. نو د حضرت زید رضی الله تعالی عنه مور په ډیر غمجن زړه او ژړا ژړا د خپل خاوند حارثه بن شرحبیل خوا ته راستنه شوه. زوی ته خلکو بوت ورک شو او ډیر په غمجن زړه او په ژړا ژړا بیرته د خپل خاوند کور ته راغله او د خپل خاوند یې له پیښې خبر کړ. د حضرت زید رضی الله تعالی عنه پلار هم ډیر زیات خفه شو او د خپل اته کلن زوی په لټه پسې ووت او د خپل زوی په یاد کې به ډیر غمجن شعرونه زمزمه کول تر دې چې هغه شعرونه د مکې د خلکو غوږونو ته هم ورسېدل. حارثه رضی الله تعالی عنه د خپل زوی زید رضی الله تعالی عنه پسې ګرځي او غمجن شعرونه زمزمه کوي. کله چې حضرت زید رضی الله تعالی عنه دا اشعار واوریدل نو پوه شه چې شعر ویونکی پلار دی.
له همدې امله یې په منډه د قافلې د خلکو په لور ورغی او ورته یې وویل کله چې خپلې سیمې ته ورسېدلی نو دا شعرونه ووایئ. د حضرت زید رضی الله تعالی عنه دې قافلې ته وایي: احنو الى قومي وإن كنت نائيا فإني قعيد البيت عند المشفى فكفوا عن الوجد الرقد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نعي الأباعر فإني بمحمد الله في خير أسرة كرام معدن كابرا عن كابر. زه له خپل قوم سره مینه لرم که څه هم چې له هغوی نه لرې یم، ځکه زه په بیت الله او مشعر الحرام کې ناست یم. نو له پریشانی نه لاس واخلئ، غم مه کوئ، په ځمکه کې د اوښانو په څیر ژاړئ را ژاړئ مه، ځکه زه د الله رب العزت په فضل په ډیره غوره کورنۍ کې اوسیږم، خلک یې عزتمن او په لویانو کې لویان دي. کابرن عن کابرن، ځکه هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ژوند کوه. د قافلې خلکو همداسې وکړل. هغه شعر یې له ځان سره یاد که او کله چې خپلې سیمې ته ورسېدل هلته یې خلکو ته دا شعر واوروه. د حضرت زید رضی الله تعالی عنه پلار چې دا شعرونه واورېدل نو له خپل ورور کعب بن شرحبیل سره مکې مکرمې ته راغی. په مکې مکرمه کې د حضرت زید رضی الله تعالی عنه پلار ته معلومه شوه چې زید رضی الله تعالی عنه له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. هماغه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغلل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: ای د عبدالمطلب زویه، ای د هاشم زویه، ای د خپل قوم د سردار زویه، ته اهل حرم یې، وږو او نهرو خلکو ته ډوډۍ ورکوي او له بندیانو سره ښه چلند کوي. زموږ یو زوی له تا سره دی، نو هیله ده چې پر موږ احسان وکړي او د فدیې په بدل کې مو زوی آزاد کړي او موږ ته یې راوسپاري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د پلار د خولې نه واورېدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ښه ده خو په یو شرط. هغوی ورته ویلې کوم شرط؟ ویې فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زه حضرت زید رضی الله تعالی عنه راغواړم، ماشوم دی او واک ورکوم، نو که غوښتلې چې له تا سره لاړ شي له فدیې پرته یې ځان سره بوزه، زه فدیه هم نه اخلم، او که هغه غواړي چې له ما سره پاتې شي نو تاسو بیا نشئ کولی چې هغه د ځان سره بوزئ. هغوی وویلې چې تا په موږ ډېر لوی احسان وکړ، زید راوغواړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زید رضی الله تعالی عنه را وغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه: دوی پیژنې؟ زید رضی الله تعالی عنه ویلې هو، دا یو مې پلار دی او بل مې تره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: زیده، ما پیژنې او زما چلند دې هم لیدلی دی؟ خوښه ستا ده چې دلته له ما سره پاتې کیږي او که له خپل پلار او له تره سره د خپل کور ته ځي. زید رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه واورېدله زید رضی الله تعالی عنه ویلې چې داسې ده. نو زید رضی الله تعالی عنه ویل زه له تا سره پاتې کېدل خوښوم ای د الله رسوله، د خپل پلار او تره سره نه ځم. پلار او ترې چې دا خبره واورېده نو ویې ویل زیده ستا پر حال افسوس دی، آیا غلامي پر ازادي غوره ګڼې؟ زید رضی الله تعالی عنه ویل هو، زه هیڅکله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشم پرېښودی. د هغه په زړه کې د محمد رسول الله مینې ځای نیولی و، د هغه غلامي یې قبلوله خو آزاده ژوندون زید رضی الله تعالی عنه د رسول الله په فراق کې کله هم نه خوښوه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید دا خبره واورېده نو هغه یې له لاسه ونیو او له ځان سره یې کعبې ته یوړ. هلته د قریشو مشران هم ناست ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای قریشو واورئ، زید زما زوی دی، زه د هغه او هغه زما وارث دی. کله چې د زید پلار او تره دا حالت ولیده نو ډېر خوشحاله شول او په ډاډه زړه خپلې سیمې ته ستانه شول. تر دې وروسته به خلکو حضرت زید رضی الله تعالی عنه ته زید بن محمد صلی الله علیه وسلم ویلی، یعنی زید د محمد زوی.
نو په دې توګه زید رضی الله تعالی عنه د هغه وخت د دود او دستور له مخې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی وبلل شو، ځکه دا کار په جاهلیت کې جایز و تر دې چې اسلام راغی او الله رب العزت د دې آیت په نازلولو سره د زوی نیولو رواج ته د پای ټکی کیښوده. الله رب العزت څه فرمایي؟ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموالیکم. په خوله بللي زامن د هغو خپلو پلرونو ته په منسوبولو وبولئ. ووایئ چې دا فلاني زوی دی، دا مه وایئ چې زما زوی دی. دا د الله رب العزت په نزد زیاته عادلانه خبره ده، او که تاسې ته معلومه نه وي چې د هغوی پلرونه څوک دي، نو هغوی ستاسې دیني ورونه او ملګري دي، داسې ورته مه وایئ چې دا زموږ زامن دي. نو د دې آیت تر نازلېدلو وروسته به صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم زید بن حارثه او زید الحب یعنی د مینې زید ورته ویل، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت زید رضی الله تعالی عنه ډیر ګران و او وروسته هغه په همدې نامه باندې مشهور شو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د موتې جګړې ته لښکر استوه، نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه یې د هیر وټاکه که زید رضی الله تعالی عنه اوس ژوندی وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به له ځان نه وروسته خلیفه ټاکلی وی. د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د قدر او مقام اندازه له دې نه هم کیدی شي چې یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغی او ورته یې وویل ای د الله رسوله، ستا د عمل لور حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره مې نکاح وتړه. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د قریشو په نجونو کې تر ټولو ښاغلې او نیکخویه نجلۍ وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کور ته ورغی او د حضرت زید رضی الله تعالی عنه پیغام یې ورته ورساوه. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله دا ستاسې حکم دی او که د زید سفارش کوئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل زه د زید سفارش کوم. نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها او د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ورور له دې خپلوي انکار وکړه، یعنې موږ خپله خور حضرت زید رضی الله تعالی عنه ته نه ورکوو، ځکه موږ مخکې ویلي چې په قریشو کې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ډیره ښایسته جنۍ وه او ډیر د اوچت خاندان نه وه، او زید یو آزاد کړی شوی غلام و. مخکې د دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی له انکار نه حضرت زید رضی الله تعالی عنه خبر کړي، نو الله رب العزت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت نازل کړ. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله رب العزت او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د کومې معاملې فیصله وکړي، دا حق نه لري چې هغه بیا په خپل اختیار او په خپل زړه باندې حکم وکړي. چې کله الله او د الله رسول فیصله وکړه هغه به مني، دوی لپاره بیا اختیار نشته. او څوک چې د الله رب العزت او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم نه سرغړوی وکړي نو هغه په څرګنده ګمراهي کې وغورځېده. د دې آیت له نازلېدو سره خلکو ته معلومه شوه چې حضرت زید رضی الله تعالی عنه نه یوازې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګران دی بلکې الله رب العزت ته هم ګران دی. حضرت زید رضی الله تعالی عنه پرته په قرآن کریم کې د بل هیڅ یو صحابي او یا د کوم مخکینیو پیغمبرانو د ملګرو نوم نه دی راغلی. په دې توګه د زید رضی الله تعالی عنه نوم د الله رب العزت د کتاب یوه برخه شوه، هغه کتاب چې لا یمسه الا المطهرون، له پاکانو پرته څوک نشي مسه کولی او نه دې مسه کوي مګر پاکان. هماغه و چې د حضرت زید رضی الله تعالی عنه نکاح د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره وشوه. الله چې په خپل کلام کې د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د نوم یادونه کوي او الله رب العزت په خپل کلام کې د حضرت زید د نکاح فیصله حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره کوي. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې د حضرت زید په زړه کې د محمد رسول الله مینه پرته وه. کنې یو آزاد کړی شوی غلام
الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې هم د الله او د خپل رسول مینې ته ځای ورکړي. په همدې هیله نور به مو واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته چې عاشقانو کې هلال شو بلال د جهان مینان کې بلال شو بلال چې عاشقانو کې هلال شو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو الله رب العزت په خپل کلام کې د حضرت زید او د زینب رضی الله تعالی عنهما د واده فیصله وکړه، لکه چې الله فرمایي فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. بیا کله چې زید له هغې نه خپل حاجت پوره که نو موږ هغه طلاق شوي میرمن تا ته په نکاح کړه تر څو په مؤمنانو د خپلو په خوله بللو زامنو د میرمنو په باب څه ستونزې پاتې نشي چې کله هغوی ترې خپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو باید عملی شوی وي. کله چې زید رضی الله تعالی عنه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها طلاقوي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح کوي. شپې او ورځې تیرېدې د زید او زینب رضی الله عنهم ترمنځ تاوتریخوالی لا پسې زیاتېده. زید رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او د زینب رضی الله تعالی عنها د طلاقولو اجازه یې ترې وغوښته چې ای د الله رسوله زه زینب طلاقوم، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورنه کړه او هر ځل به ورته فرمایل چې زینب رضی الله تعالی عنها له ځان سره وساته. رسول الله به دا خبره ورته کوله تر دې چې د الله رب العزت له لورې د هغوی دواړو ترمنځ د بیلوالي او د طلاق حکم راغی او الله رب العزت زینب رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح کړه او زینب رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د مؤمنانو مور وبلل شوه. نو په دې توګه الله رب العزت خلکو ته یو لوی درس ورکه، د جاهلیت یو لوی رواج ختم که او هغه دا چې په خوله بلل شوو زامنو له ښځو سره نکاح کیدی شي، دا نه چې د هغو ښځو سره تاسو نکاح نشئ کولی. حضرت زید رضی الله تعالی عنه په ټولو غلامانو کې لومړی ایمان راوړی او له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غذاګانو کې شریک شوی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 8 هجري کال د جمادی الاولی په میاشت کې د موتي جګړې ته لښکر استوه نو حضرت زید رضی الله تعالی عنه یې د هغې امیر مقرر کړ. کله چې مسلمانان د بلقا سرحد ته ورسېدل له یوې لورې د هرقل او له بلې لورې د بلقا سیمې د مشارف قبیلې لښکر سره مخ شول نو مسلمانان د موته په لور وخوځېدل او هلته یې داسې ترتیب جوړ کړ چې د لښکر د ښي لورې قومنده د بنو عذره یو کس قطبه بن قطاده رضی الله تعالی عنه او د چپې لورې قومنده یو انصاري صحابي عبابه بن مالک رضی الله تعالی عنه ته وسپارله او بیا دواړه لښکر یې سره ونښتې. حضرت زید رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لښکر جنډه رپوله او جنګېده تر دې چې له هرې لورې پرې د تورو او نیزو ګوزارونه پیل شول او په شهادت ورسېد. د حضرت زید رضی الله تعالی عنه وروسته جعفر او ورپسې عبدالله بن رواحه یو بل پسې جنډه پورته کړه او شهیدان شول او په پای کې خالد بن ولید پورته کوي. ابن اسحاق رحمه الله فرمایي یو ورځ الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپلو اصحابو کرامو ته د دې وحی په اړه خبر ورکه او وی فرمایل ما ته په جنت کې د سرو زرو تختونه را وښودل شو نو ومې لیدل چې زید جعفر او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم پرې ناست دي او د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه تخت لږ غوندې درز درلود. نو ما وپوښتل دا ولې درز لري؟ هلته راته وویل شول چې حضرت زید رضی الله تعالی عنه او همدارنګه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه په ډاډه زړه جګړې ته ورننوتي ول
او حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه لږ څه زړه نه زړهتوب کړی و، نو له همدې امله په تخت کې درز لیدل کیږي. دا زموږ مجاهدینو ورونو ته یو لوی پیغام دی چې کله د الله رب العزت د رضا لپاره تاسو د مشرکینو او د کفارو په مقابل کې جنګیږئ او ستاسو یوازینی هدف د الله رب العزت د دین نه دفاع وي، د مظلومانو نه دفاع وي او تاسو د الله رب العزت د دین کلمه او بیرغ اوچتوئ، نو هلته به زړه نازړه کیږئ نه، بلکې په پوره دلاوري سره به جنګیږئ. که تاسو ته مرګ رسیږي هم عزت، او که تاسو ژوندي پاتې کیږئ هم عزت. که مرئ شهیدان یاستئ او که ژوندي پاتې کیږئ غازیان یاستئ. د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د فضایلو په اړه په بخاري شریف کې له برا بن عازب رضی الله تعالی عنه نه نقل شوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل انت اخونا و مولانا. ای زیده ته زموږ ورور او ته زموږ سردار یې. دا خبرې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کولې؟ د دې لپاره چې د زید په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه پرته وه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لښکر استوه، نو اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما یې د هغه امیر وټاکه. خلکو په خپلو کې څه ګنګوسۍ غوندې شروع کړي چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د لښکر امیر ټاکي، او حال دا چې په دې لښکر کې ډېر وچت صحابه کرام موجود دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې ګنګوسې خبر شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ان تطعنوا فی امارته فقد طعنتم فی امارة ابیه وأیم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلي بعده. که تاسې د ده پر مشري اعتراض کوئ نو دا څه نوې خبره نه ده، ځکه تر ده مخکې مو د ده د پلار په مشري اعتراض کړی و. قسم په الله زید د مشري لپاره پیدا شوی و، په ټولو خلکو کې ما ته ډېر ګران و، او تر هغه وروسته یې دا زوی ما ته تر ټولو ډېر ګران دی. دومره مینه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زید رضی الله تعالی عنه سره وه، او د زړه مینه وه، او په ژوند کې هغه ته د جنت زیری ورکوه. نو دا ټول د دې وجې نه چې د هغه په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پرته وه. الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د مبارکو اصحابانو سیرتونه ولولو، وایورو، او په خپل ژوند کې د هغه نه ګټه پورته کړو. تر هغو په شان الله رب العزت موږ ته هم عزت د دنیا او د آخرت را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.
په الهي نسم باچو بلال د جهاننا کې بلال بلال د جهاننا کې بلال بلال چې عاشقانو کې هلال بلال د جهاننا کې بلال بلال د جهاننا کې بلال بلال چې نارا د الحق فرقوا چې نارا د الحق فرقوا فتن زخمي باز لدي حسن بلال د جهاننا کې بلال بلال د جهاننا کې بلال بلال چې عاشقانو کې هلال بلال د جهاننا کې بلال بلال د جهاننا کې بلال بلال مسرور پروت پر سروشیشو باندې مسرور پروت پر سروشیشو باندې محمود عشقی یو مثال بلال د جهاننا کې بلال بلال د جهاننا کې بلال بلال چې عاشقانو کې هلال بلال د